سلامونه لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به وئ. د خوست او کابل عمومي لاره ده او میده میده ښایسته واوره ورېږي. تقریبا ټولې ساحې سپینې پوښل شوي دي په واورو باندې. دهقانان یا بزګران دغه واوره ورېدنه په نیک پال باندې نیسي او خوشحاله دي چې یو څه په ځنډ سره په خوست کې بیا هم ښایسته واوره وري. نو داسې به ځو د پکتیا په لورې هغه شاټونه به هم رااخلو، د ځوانانو سره به خبرې اترې هم کوو. هیله دا ده چې دا خپرونه به ستاسو د ډېرې خوښۍ وړ وګرځي. بیا هم لیدونکو سلامونه، د خپرونې دوام دی. پخوا کې مې بیا هم ښایسته ښایسته ځوانان دي، دوی هم په چکر باندې راوتي دي. لنډې خبرې به ورسره وکړم. هیله دا ده چې خپرونه تاسو راسره تعقیب کړئ. تاسو ټولو ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ. مننه، تشکر، تاسو په خیر راغلي. مننه. او پیل به یې له دې خوا نه وکړم. نوم مو؟ صدیق الله، خوست ولایت. صدیق الله. نوم شریف الله، د نشت د خوست ولایت. شوالي افغان. افغان. مجيب الرحمن بهیر. بهیر صاحب، تاسو ټولو ته ډېر ښه راغلاست وایم. څنګه زه پوره ډاډمن یم چې د نننۍ ورځې نه چې ډېره خاصه ده، ځانګړې ده، تاسو به ډېر زیات خوند اخیستې. داسې پسې لاړو او که نه د خوست نه را روان یو، اوس پکتیا ته روان یو. خوست نه راغلو، پکتیا خواته ځو، چکر دپاره راغلي یو چې د واورې موسم وګورو. پوهېږئ چې لارې هم ډېرې زیاتې خطرناکې دي، ځنځیرونه چینونه در سره دي که څنګه؟ شته دی، انشاءالله تصمیم مو ټول نیولی دی، مکمل راغلي یو. نو کار مو دی یا که نه په چکر باندې راوتي؟ نه، چکر دی. کار لومړی واوره وه، مونږ ملګري هم سره وویل چې چکر وهو نن. هوا ډېره خوندور ده، موسم جوړ دی. هسې خو چې دومره ټینګه اراده ورته لرئ، لومړۍ واوره خو پکتیا کې خو د همیش لپاره واورې. هلته واوره وي، هلته لاړو، خو دلته یې بېل خوند کوي. خوست کې هوا ډېره بیخي کلیر وي هوا. څنګه تاسو به هم ډېر خوند اخیست؟ والله ډېر خوند ونه خلو، ځکه چې اولینه واوره ده چې وشوه او دلته هوا هم څه نه څه دومره د پکتیا په نسبت یخه نه ده. دلته هوا ډېره ښه ده که نه، پکتیا کې هوا ډېره یخه ده. موږ پکتیا ته هم ځو، واورو ته چکر ته ځو، خو دا هوا ډېره زبردسته ده، ښه ده. بهیر صاحب، ډېر ښایسته څادر دې په ځان باندې راتاو کړی دی. له خیره بله ښایسته سړی، ډېره مننه. دا چې تاسو ته معلومه ده چې واوره خو ځمکې ته هم څومره پیدا ورکوي، دغومره موږ هم خپل لطف ورنه واخیستو. نو څنګه چې د ملګري یاده کړه چې پکتیا کې خوار وخت کېږي، خو موږ بیا ډېر ورته لیواله یو چې واوره شوې وي. نو ملګرو په شمول موږ لطف ورنه واخیستو. بیا ځوانان، بالخصوص د خوست ځوانان چې دې چکر کې ډېره مخته دي، ډېره بلدیه لري. نو تاسو نه مننه کوو، ډېره مننه کوو چې تاسو. زه باوري یم چې تاسو به ډېر زیات خوند اخیستې. څنګه اوس خو ناوخت هم دی، بېرته به راتاویږئ خوست ته او که نه داسې به بره پسې ځئ کابل ته؟ نه، کابل له پورې خو مو اراده نشته، خو پکتیا پورې ځو، بیا به واپسې کوو خپلو کورو ته انشاءالله. نو ستاسو په نمایندګۍ دا ځوان داسې زه پوهېږم چې دی به د شعر شاعرۍ سره دې سره علاقه لري، څه به راته ووایي لیدونکو ته؟ دا خو دا یو بیت دی چې که راځې یاره سم مینې ته جوړ دی، نن سبا موسم مینې ته جوړ دی. هغه د فرمان کسکر بیت ورنه جوړ نشي چې ته چې آینه کې ځان ته وګورې، تا خو د یو شی به تا ته وګورې. ډېره زیاته مننه، خدای وکړه ستاسو وخت مې نه وي. دا اوس مننه، تاسو هم مننه، هرکلی درته کوو، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. پرون چې ته وې یو غړپ هم نه و، نن چې ساقي دی ځای دې خالی دی. څه یو موسم دی، څه یو هوا ده، هی هی خالی دی ځای دې خالی دی. واه، ډېر ښه. هرکلی لیدونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. ستړی مه شئ. نوم دې څه دی؟
نوم مې تعلیم احمد دی د دوه منده ولسوالۍ د علاودین کلي اوسېدونکی د علاودین کلي اوسېدونکی او ستاسو نوم شمیر خان او ته ملګری دلته څه مصروفیت لرې؟ زه خپله ښوونکی یم په رسمي دنده لرم د ولسوالۍ کې د سکتل په لسه کې د ښوونکي دنده ترسره کوم. ډېر ښه. واوره مو ورېږي تقریبا په دې کال کې به دلته لکه تېر کال به واوره شوې وي خو لاندې خوست کې بیا واوره نه ده شوې. څومره ورته خوشحاله دي بزګران، څومره خوشحاله دي؟ تر څنګ دلته غرونه دي اکثره به دا د جلغوزیو ونې لري. خلک خو ډېر خوشحاله دي ځکه په کلونو مسلسل ډول وچکالۍ تېرې شوې دي. د وچکالۍ نه د سږ کال فرض مثال سږ کال کومه واوره چې وشوه 5 کاله مخکې داسې واوره په دې منطقه کې شوې وه. اوس چې شوې ده خلک ډېر ورته خوشحاله دي ځکه د جلغوزیو دپاره د څړیو دپاره هم د کلنی عاید دپاره د بزګرانو د پټیو دپاره ډېر ښه حاصل به ورته برابر شي. هغه کومه ستونزه د اوبو په مقابل کې چې لرله هغه به ټوله رفع کوي. ډېر ښه. او ته څه وایې؟ کاروبار ستانه هغه ته مې زړه ښه شو. واوره د وطن د هغه سوي ابودي سوي یه کاروبار ستانه در مقابر اگر ما خنده یوانی مټوکه تم ورته وایه حافظه هم ورسره وه خوندم ډېر تروش وي ډېره مننه. کابل دی په لاره باندې یو د پکتیا په لور او دې طرف دا ملګري راغلي او خوست ته روان دي. نو لاره کې مو سټاپ وکړو، زه لنډې خبرې اترې ورسره کوم. ښایسته ښایسته واوره م ورېږي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. ژوندی اوسئ، مننه. نوم دي؟ مطیع الله. ستاسو؟ صدیق خاموش. مجید رسان. شمله کڼوال. او د دې ملګري داسې ایکشن و لکه توپ اچوونکی که نه که څنګه؟ بالکل بار چې تاسو سره کم ښایي هغه راکړه. رسان صاحب ویښتان دې ماشاءالله ډېر ښایسته دي او په واوره هم پوښل شوي دي. او والا بس ښایسته واوره ورېږي، ډېر خوند ترېنه وخوړم. چیرې لړ شوی؟ والا داسې د سټو پرای دې ګردیز پورې دې خوا لاړ. ګردیز کې هم واوره وه که نه وه؟ او واوره وه هم لږه لږه واوره لږه وه که ډېر؟ نه ډېره وه لږه. چې دلته دومره واوره وي نو ګردیز کې خو به حتما ډېره وي. ډېره وه دې نه خو ګاڼه وه خو کوشه وه نه یمې موټر نه. لاره خو مو نه وي بلا کړې، لږ به را دې خوا خلک هم ځي راځي له خیره. نو لیدونکو ته اوس څه وایې؟ بس لیدونکو ته وایم چې د سړک په منځ کې ما ګرځېږئ لکه ته چې اوس خپله ولاړې. خو خیر مونږ ټول چېرته ووایو چې څانګ ته شو ډایرکټ مونږ څانګ ته شو. صحیح ده. ډېر د موټرو سره باید احتیاط وکړي ډرایوران چې سپرلي ډېره مهمه ده که نه. ځکه اکثره ډرایوران چې ګورو دوی د پکتیا په لورې باندې ځي که نه، هغلته بیا چینونه یا ځنځیرونه ډېر زیات مهم وي. چون ترافیک یا پولیس یا د اسلامي امارت چارواکي سپارښتنه په بار کوي، هغلته د دوی د ژوند ژغورنې په خاطر هم ځای ولاړي. بیا په ځینو ډرایورانو باندې دا خبره یو څه بده ولګي، د دوی ذهن نه اخلي. نه دا د دی د ژوند په خاطر ولاړ دی، دی د صحت په خاطر ولاړ دی چې دی ته کومه ستونزه جوړه نشي په لیارو کې. نو هېڅکله باید دا د افغانستان خلک ونه یې چې د امارت اسلامي دی باندې بعدې خبرې باید ونه کړي. مننه کور ودان. او ته څه راته وایې؟ بس نشته هېڅ هم دا ډېرې ښې کیسې دي، ډېر خوند یې وکړلو. نو برامي واوري موسم ده، ډېر خوند کړو، موږ ډېر خوند ترېنه واخیستو. نور اخر کې هغه رقم ته چې مجید څه وایې؟ داسې یو عجیب غزل به وایم. د یار دلو سمې مایدا خوږیږي، ایوه ورځ نه دو ارمشا خوږیږي. د یار دلو سمې مایدا خوږیږي، ایوه ورځ نه دو ارمشا خوږیږي. په ګرځېدا لو باندې ستړی شومه، په ګرځېدا لو باندې ستړی شومه. ډنګ 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 ډنګ
د ډېرې ستونزې نه مې خپا خوږېږي یوه ورځ نه دو ار مې شا خوږېږي. او د پښې د درد لپاره هم دوا پیدا کیږي او د معدې لپاره بیا اکثره اسمپرازول استعمالیږي دغه پیدا او بالکل تخمن ګډای ډېرې ډېره مننه. ډېره مننه.